سلامونه ملګري ملګري د چروغ جوړ سات په جمع کې پټ یاست. په دې ویډیو کې د فرانسوي ژبې زده کړې لپاره ما تر ټولو توپیر لرونکې ویډیو راوړې ده، ځکه چې ما تر اوسه په یوټیوب باندې دا ډول یو ویډیو نه ده خپره کړې. ما نه ډېرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې آیا داسې کوم کتاب نشته چې د فرانسوي ژبې غږونه یا تلفظونه په پښتو کې لیکلي اوسي، تر څو موږ وکولی شو په راحته دا تلفظ کړو او زده یې کړو. نو ما په دې ویډیو کې هڅه کړې ده چې زه په همدې ډول باندې دا ټولې جملې د هغې غږونه لاندې په پښتو باندې ولیکم، یعنې کوم تلفظ چې دی. او ما خپله نه یې هڅه کړې ده، ځینې وختونه صحیح نه راځي، خو بیا هم کوشش کوو چې هغه تلفظونه په صحیح ډول باندې ورته جوړ کړو. که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شوله نو حتما یې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، ځکه دا یو ډېره اسانه طریقه دی. او که چیرې بیا ستاسو نور هم خوښه شوله ما ته ووایئ د کمنټ په برخه کې حتما چې زه نورې ټولې ویډیوګانې په همدې برخه کې همدا ډول جوړې کړم. دا به له ما نه وخت ډېر اخلي، زه خیر دی څه خبره نشته دی، خو زه به هڅه کوم چې نورې ټولې ویډیوګانې چې کومې راځي هغه به په همدې ډول باندې جوړوو چې تلفظونه هم ورته لاندې لیکلي اوسېږي. نو دا ویډیو وګورئ، راځئ چې په پای کې درته څه ویل لرم. ښه ملګرو، لکه څنګه چې تاسې ګورئ ښایي په دې کې چې کومې جملې کارېدلې دي دا تاسو مخکې هم اورېدلي اوسېږي یا مو تقریبا زده وي، خو خیر بهرحال نو دا یوازې د یو ټیسټ لپاره دی. که چیرې تاسو له دا ډول زده کړې سره راحته یاستئ، ښې زده کولی شئ، نو ما ته حتما ووایئ چې تر څو زه نورې ټولې ویډیوګانې چې په راتلونکي کې کومې جوړوو د ګرامر برخه یا د ډیالوګونو برخه هغه به په همدې ډول باندې جوړوو. نو ستاسو نظر ډېر اړین دی. دا ویډیو له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم خبر شي چې موږ نو اوس درسونه په دې ډول باندې مخته وړو. لکه څنګه تاسو په لومړي سر کې ګورئ دغه تلفظونه ورسره په فرانسوي د فرانسوي تلفظونه په پښتو هم لیکلي دي، لکه کومون سا وا، کومون سا وا، ژباړه دی ته څنګه یې، ځواب سا وا بیان مرسی ای توا، سا وا بیان مرسی ای توا، ښه یم مننه ته څنګه یې. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? ستا نوم څه دی؟ ځواب دی Je m'appelle Ahmad. Je m'appelle Ahmad. Je m'appelle Ahmad. ژباړه دی زما نوم احمد دی. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? ژباړه ته له کوم ځایه یې، یعنې له کوم ځای څخه راغلی یا د کوم هیواد وګړی یې. په ځواب کې ورته وایي Je viens d'Afghanistan. Je viens d'Afghanistan. زه له افغانستانه یم، یا زه د افغانستان اوسیدونکی یم، یا زه له افغانستان نه راغلی یم. نو دا ټول یو ډول ته تقریبا معنا ورکوي. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? ته څو کلن یې؟ ځواب J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. زه 20 کلن یم. ګورې دلته که چېرته تاسې په ون کې وګورئ چې جي راغلی او تی راغلی، هغه بیخي جي او تی نه تلفظ کېږي. نو که چېرې چې غواړئ چې پوه شئ په دې برخه باندې، مثلا چې کوم حروفونه چې کله راشي په اخر کې نه تلفظ کېږي، نو انشاءالله په هغې کې به هم راتلونکي کې ویډیو جوړوو. زه 20 کلن یم. J'ai 20 ans یعنې زه 20 کاله لرم، خو داسې نه ویلی کېږي، موږ وایو زه 20 کلن یم. په فرانسوي ژبې کې وایي چې زه 20 کاله لرم، خو موږ وایو چې زه 20 کلن یم. Tu parles français? Tu parles français? Tu parles français? ته فرانسوي خبرې کولی شې؟ ځواب Oui un peu. Oui un peu. هو لږ څه. Ça coûte combien? Ça coûte combien? ګورې که چېرې تاسې په پښتو کې وګورئ چې دلته ça coûte combien بیان چې دی اخر کې یو ان لري، دا ان به تاسې نه تلفظ کوئ، نون به نه تلفظ کوئ. لکه دلته ورسره لیکل شوی دی خو چاره نشته دی، ځکه چې هلته اخر کې یو ان لري، خو دا ساکن دی. لکه دلته په تاسې په پوزه کې تلفظ کوئ، لکه دا ډول ça coûte combien، ان به نه تلفظ کوئ، combien داسې به پرېږدئ. نو ژباړه دی چې دا په څو یورو یا څو روپۍ دی، یا قیمت څومره دی، څومره قیمت لري. ځواب یې دی ça coûte 10 euros. Ça coûte 10 euros. دا یورو هم چې دی ګوره موږ یورو وایو، خو دلته په فرانسوي ژبه کې اغو ورته ویلی کېږي، یورو نه ویلی، اغو. نو ژباړه دی دا 10 یورو دی، یا د دې قیمت یا 10 یورو دی یا دا 10 یورو قیمت لري. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? ژباړه ته په ژوند کې څه کوې؟ ځواب Je suis étudiant. Je suis étudiant.
ګورې دلته هم کله چې je suis étudiant وایي دا په پښتو کې سم نشو لیکلی چې مثلا څه رقم چې تلفظ زما ډول ولیکلی شي دغه لیکلو ستونزه همدغه ځای کې وي چې موږ نشو کولی پوره ټول تلفظونه په پښتو کې سم ولیکلی شو خو خیر په هر حال چې تر کوم ځای پورې زموږ وسه کېږي هغه ځای پورې به لیکو چې نیم تلفظونه نیمګړي راځي نو ډېر اړین نه دي ځکه تاسو ورسره ډېر مه خوږوئ ورباندې چې تاسو وایئ چې اوس یې باید مکمل لکه څنګه چې یو فرانسوي خبرې کوي تاسې باید همدا ډول ژبه خبرې وکړئ زده مو اوسېږي خو دا په وخت سره بیا خپله را جوړېږي دا تلفظونه ځکه چې تاسو کله په روزمره ژوند کې په ورځني ژوند کې له خلکو سره خبرې اترې وکړئ بیا دا صحیح کېږي ورسره tu es marié یعنې ته واده کړی یې یا تا واده کړی دی ځواب یې دی non je suis célibataire non je suis célibataire je suis célibataire چې شو ګورئ دلته اغ دی دا اغ ګوره دلته صحیح تلفظ شوی چې د اغ غین راغلی اخر کې وایي نه زه مجرد یم je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas زه نه پوهېږم ځواب pouvez-vous répéter s'il vous plaît pouvez-vous répéter s'il vous plaît pouvez-vous répéter s'il vous plaît یعنی مهرباني وکړئ تکرار کولی شي یا مهرباني وکړئ تکرار یې کړئ خو دلته دا سوالي په بڼه باندې راغلی دی pouvez-vous چې شی تاسو تکرار کولی شئ دا ډول راغلی مهرباني وکړئ تاسو تکرار کولی شئ répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît دا مؤدبانه ډول دی چې تاسو یو چا نه غواړئ غوښتنه وکړئ که په یو څه باندې نه پوهېږئ ته چې ماته تکرار کړئ دا ډول ورته ویلی شئ مهرباني وکړئ تکرار یې کړئ ځواب d'accord je répète d'accord je répète d'accord je répète سمه ده زه یې تکراروم ښه ملګرو مننه چې تر دې دمه را سره ویل نو له دې جملو څخه یوه جمله یا دوه جملې حتما راته د کومنټ په برخه کې په فرانسوي ژبه باندې ولیکئ کله چې تاسو سکرین ته ګورئ سکرین یې کاپي کړئ لاندې یوه توری ولیکئ لاندې تر څو جمله جوړه شي په کومنټ کې ولیکئ تر څو زه پوه شم چې تاسو تر اخره ویډیو لیدلی دی او په اخر کې چې کومه دا خبره ما کړې تاسو د جملو څخه یو جمله ولیکئ دا به تاسو لیکلي اوسېږي زه پوه شم چې څو نفره تر اخره ویډیو لیدلی دی ښه ملګرو دا چې ویډیو تاسو تر پایله ولیدله نو حتما لایک او کومنټ له یاده مه باسئ او نور ملګرو سره شریکول هم له یاده مه باسئ نو اوس ماته خپل نظر حتما ووایئ چې د ویډیو په اخر کې څنګه و